व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम नन به موږ ستاسو وړاندې شامي کباب تیارو. شامي کباب ریسیپي زموږ چینل کې موجوده ده، خو هغه شامي کباب له بل طریقې سره جوړ شوي دي او د نن چې کوم دی دا به موږ بلې طریقې سره جوړو. لکه د دې چې کوم پیسټ وي دا به موږ ډېر مهین تیارو، بالکل پاوډر په شان دی. نو راځئ چې بیا موږ تیارو شامي کباب. دې لپاره چې کوم شیزونه موږ راخیستي دي، دلته موږ غټه غوښه راخیستې ده، بونلیس ده، او دې له موږ جوش ورکړو لږ ساعت اول. لږ پکې موږ مالګه او تور مرچ ټکولي واچول. اوس به موږ دې کې دال اچو. دال موږ ووینځل او بیا مو اوبو کې لږ ساعت له کېښول، دمه یې وکړله. اوس دال نرم شوي دي. ادرک او اوږه به پکې واچو. یو ټوټه دارچیني به دې کې واچو. دو درې ورکوټي پیاز موږ کټ کړي دي، دا به پکې واچو. یو ورکوټه پیاز موږ سایډ ته ایښی دی، هغه به موږ وروستو پکې اچو. سپینه زیره نیمه چمچ او دنیا ټکولې یو غټه چمچ، 2 سره مرچ او 2 بې لیف، یو بادیان ګل، 3 لونګ، 5 دانې شین الایچي او 5 دانې تور مرچ. یو ورکوټي چمچ مالګه به موږ نوره پکې واچو. او اوس به موږ د دې سربند کو او پریشر کوک به یې کړو. نو اوس به یې موږ نیمې ګنټې دپاره پریشر کوک 10 منټه پس ته موږ پریشر کوکر پسې فلیم بند کړلو. او بیا چې کله دا یخ شولو نو غوښه ترې موږ راوبستله او موږ شریډ کړله. او دلته چې کوم غوښې کې نور څیزونه وو، یعنی دال او سپایسز وغیره، هغه دلته کې پراته دي. دا به اوس موږ ټول یو ځای پروسس کوو. دې نه علاوه به موږ چې کوم شیزونه دی کې اچو، شین مرچکې کټ کړی، دنیا یا پارسلې او یو ورکوټی پیاز آپشنل دی، ستاسو خوښه ده، دنیې پاڼې. او دې نه علاوه به موږ پکې ګرمه مسله هم اچو. نو هر څه پروسس کولو نه پس د دې شکل څه داسې شو. اوس به موږ د بیا لږ میکس کوو. معمولی شان سره مرچ پاوډر به دې کې واچو او نیمه کشغه به پکې مالګه نوره واچو. یو هګۍ به دې کې ماته کړو. بیا موږ ډېر ښې طریقې سره میکس کړو. هګۍ سره به زموږ کباب ماتېږي نه. که تاسو غواړئ نو دې کې یو 2 الوګان هم اچولی شئ. هغې سره هم کباب ډېر نرم او ښکلی جوړېږي. اوس به موږ کبابو له شیپ ورکړو. تاسو چې کوم سایز خوښ وي. اوس به موږ دې کټر مدد سره داسې کباب سیټ کړو چې که موږ غواړو چې یو برابر جوړېږي نو دا ایکسټرا دوا به دې اخوا کړو. نو دې طریقې سره به موږ کباب جوړو. ایک دو به همدې طریقې سره به موږ ټول کباب جوړو، یو سایز او یو شیپ، او آیل کې به فرای کړو. کباب به موږ ډیپ فرای نه جوړو. تاسو ته کتلی شئ نیم کباب زموږ په تیلو کې ډوب دي او نیم بهر دي. نو همدې طریقې سره به یې موږ فرای کړو. که تاسو غواړئ نو په دې باندې بره نه هم هګۍ لګولی شئ. موږ دې مکسچر کې مکس کړه او دې طریقې سره موږ وکړه. ستاسو خپله خوښه ده. چې کباب یو طرف نه داسې سور شي او کرسپي شي نو بیا به یې په بل طرف باندې واړو. نو تاسو ته کتلی شئ څومره ښکلی زموږ کباب بهر نه کرسپي او کلر یې هم دومره ښکلی راغلی. که موږ هګۍ بهر نه پرې ولګوو نو بیا دومره ښکلی رنګ نه راځي د کبابو. نو اوس چې کوم کباب دواړه طرف نه پخه شول هغه به موږ ډش آوټ کړو. بس دننه نه خو دا پخه دي، بهر نه صرف لږ کرسپي کول او فرای کول دي. نو زموږ ټول
شامي کباب تیار دي. تاسو وکتل چې څومره ښکلي او مزیدار تیار شول. زه هیله ساتم چې ستاسو به زموږ نننۍ د شامي کباب ریسیپي هم ډېره زیاته خوښه شوې وي. نو بیا دې له یو لایک ورکړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. ویډیو کتلو دپاره ستاسو ډېره مننه. خپل ډېر خیال ساتئ. الله په امان.